أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة. سورة الممتحنة سيدة تها زور عوض تغرنگی زیر دوانا سيدة. سورة المودة مرتوي دوستانی اصول پکې دغرنګي دې صورت کې دی خزه واقعا ده. سورۃ الامتحان مرتوي عرب ادا ده. مخکې صورت کې تخفیف ذکر شو، تخفیف دنیوي مشاقین ته وسلام مومنانو سره خبرې کوي. اذا کم مخکې محادین او مشاقین تیر شو، اے مومنانو دې سره برات وکړو. د مخکې تخفیف دښمنانو ته، دی صورت کی تعذیب دے مومنانو تا. مومن لم ادب پکار دے. دریم دا د مخ کی صورت اخر کی د توحید په تفصیل سره بیان وکړه. اوس دی صورت کې دا کم خلق چې دا شرک کوي، زید دوستانه نه بای کاټ وکړي. داول صورت دا النهی عن مودة اعداء الله. الله د دښمنانو سره د دوستانه نه ګرځان ساتي، مینه دوستانو سره مکوي. اول آیت دو دیال سماعت کی براش. خلاصہ دا صورت تقسیم دیا دو بابونو تا. اول باب وما آیاتا پورے دے تی کی سجر دے، مانا مومنانو توی چی ورطا سے با دوستانی دے کافرانو سره نکوی. وعلتون دا آغی دا پارا ذکر کئی، پید آغی دا عذر جواب کئی، تمثیل ور کئی برعات کی اقتدار ابراہیم علیہ السلام سره او داغی دا ملگرو اقتدا پکار دا. دا قوم نے برات کلے و پیداغین رسد دویم باب شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا. مفسرین و حدیث راوڑے دا امام بخاری ذکر کلے دا داغ زمانہ وا چی صلح دا حدیبی شوی دا او صلح کی شرطونم لکلے شویو نمکی مشرکانو سرا. مشرکان بطلل راتلل نو حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ دا یو مہاجر بدری صحابی دے. داغن یو اجتہادی خطا وشولا، یو خزر آغلی وا دا مکی دا قریشونا. آغیر دے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ پٹ خط ورکو. آخط کی باز رازونا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی وا دی دا پارا چی دا قریش و کافرانو احسان کوئی کی دا غی سرا. اول تمکہ کی دا خپلوانو بچی وا مالونے وا نو دی ویلی دا غی دا حفاظت دا پارا دا کارو کب. اللہ نه غختل چې دا خط هغه ته ورس. الله خپل نبی له خط ور، الله خپل نبی له خبر ورکړ چې دا خط دی وسنانه سره دی، دوی خدای سره او روانه د پلانې ځکه او واپس یې کا. نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه مقدار رضی الله عنه دلی ولېګل. اخذ چې کله ورله اخذ کې مندق لاندې دی خځه تل تاسو سره خط دی دارا کا خځه ورته ما سره خط نشره پټه کا. پیدا خط راوغه کوسو کې خدام، ولیکن آخر دی دا خط راوی سا چوی کتلا خط کی لکلیو من حاطب ابن ابی بلتع. نو دائراو نبی سلام چوکتا نبی سلام دا حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ رو گفتا ورطویلی دا کار دی ولی کلے دے. آغی ولی رسول اللہ مقصد میں دا از مال تا، مال دے اہل عیال دی دا نور مہاجرین و صحابہ علتا اخپلوان شتا دے او زمات سو اخپلوان نو. نو ما په مشرکانو باندې یو احسان خېجو زکه ملاولې اول اسما فضل کې ایمان دے. نبی سلام ورته ویلي چې دا رښتې وای، حاتب رښتې وای. عمر رضی الله عنه ناسو هغه وانور دوی برا پاسې ویلي رسول الله ما ته اډر وکړه چې دې دا څه ټوامه. نبی سلام ورته نه دا بدری صحابي دی، الله تعالی مخکې رسولین ارث معاف کړی دي. الله راخ کارشه بدرانو تاور ته ویلي چې څم خوخه یاغه کوي او ما بخلی و. نو دا خدای شو کنه انده کې وای د څه ونه. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی من سیز ما دشمن و عدوکم استاد دشمن اولیاء په دوستۍ تلقون الیهما. نو دا وجه ذکر کوي دوی ته ورلېږي تاسو الیهم دوی ته بین موده خطر د دوستانه. وقد كفروا بتاخيس رضي كفر كله بما جاءكم باجراغلي تاسو من الحق الحقنا يخرجون الرسول
باس منه استله دی رسول ویاکم او تاسو ان تؤمنوا د دې د وجنه چې تاسو ایمان راوړل دی بالله په الله باندې ربکم چې تاسو رب دی ان کنتم خرجتم کچری تاسو راوتلی وی جهاد فی سبیلی لپاره د جهاد ما فلار کې وابتغاء مرضات او لپاره د لټولو د رضا زما عبارت دی فلا تتخذوهم اولیاء دوستان دې مو جوړوي تسرون الیہم حمزه استفهام پکې حذف ده آیا پټ پټ لګی تاسو د تابع الموده اعلان د دوستانه وانا اعلم وزخفيكم بما اخفيتم ما تاسو پټوي او ما علمتم ما تاسو ښکارا کوي وما يفعله منكم چاشدا کارو کو تاسو نه فقط ضل سواء السبيل پتا خسر گمراه بشي د سمیلارنا يثقفوكما نور علتونه بیان وسدره کچیر د دې وسبر شي يكون لكم اعداء شي واستاسو د پاره دشمنان ويبسطوا اليكما او گدی دی تاسو تای دی هم لا سنا والسلتهم موجبه بسوء فبدای او ودول او تکفرون او غاړي دی پسل کې چې تاسو کفر وکيام دې ارمان دې تاسو کافرانو شو لن تنفعكم ارحامكم چیرې دپنه شي در کوله تاسو خپل ولي تاسو ولا اولادکم نه بچی تاسو یوم القیامت پر ورځ د قیامت يفصل بينكم جدای برابر په ما بین تاسو کې والله بما تعملون بصير والله پاس تاسو کوي دن کې قد كانت لكم اسوه حسنه دیکھیں بے جواب د سوال لے کدی وی چې را د خپل خپلوانو سره رشتہ دارو سره برعت کول خو بيدینی نه دول چې رحمی کټ کومنګا الله جواب کی دا بيدینی نه ده بلکې دا د ابراهيم عليه السلام دین دی او دا هغه تابعداري ده نو پاغه باندې اوسو د بيدینی حکم نشي کولای قد كانت لكم تحقیق سره ستر استاسو د پاره اسوه حسنه نمونه د تابعداري قیسه په ابراهيم عليه السلام کې ولذین امنوا اکسان معه چې ملګری وداغه اذ قالوا کله چې ویل لقوم خپل قوم ته ان براء منکم يقرنون بذار استاسنا ومن ما تعبدون ودا هغه شان چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سوا الله نه کفرنا انکار کومنګا بكم تاسو په تعلق باندې وبدا بیننا افکار د ازمو ما بین کې وبینکم تاسو ما بین کې العداوت دشمنی والبغضاء کینی ابدا ہمیشہ حتی تر دې پورې تؤمنو بالله چې ایمان راوړی په الله باندې وحده يعادي الا قول ابراهيم مگر قول ابراهيم عليه السلام دی ابي خپل پلار تعالی استغفرنا لگا خامغه استاد پر بخنه غواړم او ما املك لك ذي اخترنا له استاد پر من الله الى الله نه من شي ني اختیارم ربنا منا دی بویل ربنا يا رب زمنګ علينا توکل عليك توکلنا پتا باندې موږ توکل کړل دی او الیک عالم نو استاد طرف ته موږ یې نابت کوو استاد طرف ته موږ نابت کو درګرو و الیک المصير او خاص استاد طرف ته درګرځیدلی ربنا لا تجعلنا تام دغه په دعا کې داخل دی منا دی ویل ربنا يا رب زمنګ لا تجعلنا مگر زمنګ فتنه منا ازمیخه من من معذب مغلوب کوما لپاره د کافرانو فتنه نسمیخ للذین کفروا لپاره د کسانو چې کفر کړي دي واغفر لنا وبخنو کمن تا او ربنا ای رب زمنگا انك انت العزيز الحكيم يقنن تيسر اور حکمت والا لقد كان لكم فيه اسوه حسنه دامخ خلف به معاد کو تکرار لپاره نه ده تکرار نه ده بلکې اس رقید لگئی لمن کان یرجو اللہ دا قید سورۃ احزاب کی ملگا والے لقد کان لکم تحقیق رشتہ استاسو دفارا فیہم منا فبارد ابراہیم علیہ السلام کی اسوۃ حسنۃ منا نمونہ د تابعداري خیستا لمن کان یرجو اللہ سوک چی امید ساتي د الله د ملاقات امید ساتي والیوم الاخر او د ورځ د آخرت ومن يتول الله او چا چې مخواړه و د تابعداري د ابراهيم ومن يتول او څوک چې وګرځیدا د تابعداري د ابراهيم عليه السلام نه فإن الله هو الغني يقينا الله بحاجت د الحميد استایل شوی دی عسى الله ان يجعل بينكم دی آیت کې مومنان ته تسلی ده ورسره د امر براءت ته براءت وکام نور خبر الله توسپارا ایدیشی د دې دوستانه به پیدا شي عسى الله امید شری د الله نه ايجعل چې الله با جوړه کې بینکم ما بین تاسو کې او بین الذين وما بین داکتانو کې عادیتم چې دښمنی کوي او دښمنیم ده منهم لدينا مودتا دوستانه
والله قدیر الله قدرت والا دی والله غفور رحیم والله بخنه کون کې دی رحم کون کې دی لا ينهاكم الله واستقسیم کې د کافرانو به اعتبار الموالات کم کسان چې مستأمنین دي یا اهل ذمه دي نو اغینا الله من نه کوي قرطبی ابن جریر دی مفسرین لیکلي د آیت محکم نه منسوخ نه ده لا ينهاكم الله نمنه کوي تاسو الله تعالی عن الذين كسان لم يقاتلوكما چې جنگ نه کړي تاسو را په دین د دې مبارک ولم يخرجوكما او ني وستل تاسو من دياركم د کورونو تاسو نه ان تبروهما چې دې سره نیکی وکي او تقسطوا الیهم او دیلا حق مناسب ورکه انصاف سره وکي ان الله يحب المقسطين يقينا الله من کوي انصاف کوونکو سره انما ينهاكم الله وسعد دویم قسم کافران ذکر کړي مقاتلین ظالمان انما ينهاكم الله يقينا من کوي تاسو الله عن الذين كسان قاتلوكم جنگي کړي تاسو را په دین په دین کې واخرجوكم ويسلي وي تاسو من دياركم د کورونه وطهروا على اخراجكم او مدد کې تاسو په استلو باندې دیو بل سره بل چا سره ان تولوهم معنا د دې دوستانه نام سمت دو قسمه کافر دي یو هغه کافر دي چې هغه حربین دي د مسلمانانو سره جنگ نه کوي نو هغه مستأمنین دي اهل ذمه دي هغه سره مؤمنان هر قسمه اخلاق شي کوله انصاف سره شي کوله دیم هغه کافر دي چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي حربین دي هغه سره هر قسم تعلق ناروا دي ومن يتولوا موچاچ دوستانه وکړه د دې دویم قسم کافرانو سره فاولائک هم الظالمون داخل خاص دي ظالمان یا ایها الذین آمنوا تیسرا مو سه سوال ده پکې هر کله چې دي کافرانو سره زمنګ بای کارت ده نو دوی خزي چې راشي نو یې شړو به نو حکم او قانون د زنانو مبارک خاص را له وسه صلح حدیبیه کې د مشرکانو سره چې لیکل شوی و نو هغه کې هغه خطا شوی و هغه ویلیو زمنګ نه چې یو تن یو سړی تاسو له درشي نو موږ له واپس کوو او که تاسو کوم سړی راشي نو موږ نه واپس کوو په دې ټیم کې د مشرکانو خزراله هغه نرستا ایمان راوړ نو دی مشرکان ویل دا موږ ته به واپس کړو صحابه ورته ویل تاسو دې باره کې لیکل نه دي کړی الیکل خو سړی باره کې دي نو خو زه باره غوډه خبره نه ده ودا په کیو چې کمی خزه زمنګ نظر شو مال درولي مہر وغیرہ نو موږ ته به واپس کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کوونکې فامتحنوهن منا امتحان ته والی امتحان دار منا بیعت واخلی او کله اور شهادت پیش کړي اقرار ته والی الله یا اعلم والله کویږي به ایمانهن ذی په ایمان باندې فین علمتموهن بچره عالم شوي تاسو پدی باندې چې دا زنانه مؤمنات المؤمنین دي فلا ترجعوهن مو واپس کوي د الکفار کافرانو تعالی هن حل لهما دی حلال لدی لهم دا زنانه حلال نه دي د دوی لپاره د ایمان د وجنه ولا هم يحلون لهن او نه دي حلال دي زنانه د لپاره واتهم ورکه دي مشرکان ته مان فقو هغه مالونه چې دي خرج کړي دي په دې زنانه باندې من مال او مہر دوباره ورکه دیتا د صلح د وجنه ولا جناح علیکم او دو ګنا شپتا سبحان انتن کی حنا جنکا او سره کیدات ته مهنا کله چور کوي تاسو اجرهن محنون دویا نکاح کوي نو استبراء بحیزتن بکوي په یو حیث سره عدت پکې نشته ده ولا تمسكوهن او مرټینګوي دوی بعصم الکوافر معنا نکاحونه د کافرو خزو مقصد دا دی کله کپداسي کتاسي کې دسي څوکي چې خزه مکه کې پاتې یو کافر یا ناغه په نکاح کې وسمه ساته اغه سره ستا نکاح ما تشوي دا ولا تمسكو او مرټینګوي بعصم الکوافر معنا په نکاحونو د کافرانو خزو واسالو او غواړی تاسو ما هغه انفقتم چې تاسو په دې خزو خرج کړی دي وليسالو ما انفقوا او هغه دې مو غواړي معنا چې هغه خرج کړی دي په دې خزو ذالکم حکم الله اذا تاسو حکم د الله له يحكم بينكم الله فیصله کوي تاسو په مابین کې والله علیم حکیم والله په دې حکمتونو والا دې وان فاتکم شیء من ازواجکم
دا د مخکې مسلې سره تعلق لري دا یو ترمیم کوي د لپاره چې جنگ پیدا نشي ځکه صلح شوی ده کړه هغه دا دی چې و کافر خزره او یو صحابي نه پاتې شوی دا په کار وا چې کافرانو ته وایي چې مہر واپس راکړي هغه وایي چې رمنګ نه درکوا نو به وسه شل کې جګړه باندې جوړه نو دی کې با نمبر باندې کار وکړي شي که سباله تاسو نمبر راغې و ان فاتکم او که چیرې پاتې شي او شی تاسو نه من ازواجکم تاسو د بیبیانو نه ال کفار ایمان کافرانو ته سمال فعاقبتم نو تاسو جهاد وکړئ نو چې جهاد کې با چې کله جهاد وکړي جهاد کې به غنیمت راشي نو فاتوا الذين نو هغه ورکه یا کسانو ته ذهبت ازواجهم من چې تلی دا غوي بیبینه مقصد دا ده چې غنیمت کې برخه ورکوي ته معنا دا ده چې فعاقبتم من تاسو نمبر پر راشي معنا کداغه خزا چې تا دل تراشي او ایمان راوړي وسان سره مال لاوړیا نو مال ته ته واپس کوي هغه ته دین مال واخلیا او د صحابي ته ورکړي مثل ما انفقوا بشان داغي چې خرچه وکړي واتقوا الله دلانه ورګي غزا دي انتم به مؤمنون چې تاسو باغ باندې مؤمنان او ایمان پر راوړې یا ایه النبی دا فامتحنوهن سره متعلق ده زنانه کله هجرت وکړي امتحان یې څه بیعت کول یا ایه الذین یا ایه النبی یا پیغمبر اذا جاءك المؤمنات کله جراش تاسو مؤمنان زنانه یبایعنک بیعت کی تاسو علی ان پر خبر باندې لا یشرکن بالله ولا شرک بنه کوي د الله سره شي نه شرک ولا استغنا غلا بنه کوي ولا یزنین زنا بنه کوي ولا یقتلون نبوشن اولادهن بچی اسقاط حمل به داخل ولا یاتین ببهتان راتل بنه کوي په بدنامي لګول سره یبترین او چې جوړه کې دغه بدنامي من بین ایدیهن تخپل لا سنو تخپل لا سنو ورجلهن تخپل تر منځو لري یو مقصد دا ده یو بچی د بل چانه پیدا شوی دی او نسبت بل خاوند ته وکي دا هو بهتان دی کنه دي ته وي بهتان او بهتان نفس تهمت تلو ته ویل کیږي خذو کې اکثر غیبتی بهتانی دا پکې ډېری بین ایدیهن ورجلهن به کنایه دا منا چې علم د تشته چې دا خبره پدې کې نشته او به مو تړي یو چاپ سدرو وتړي ولا یعصینک او نافرمانی دنه کې استا په معروفین په اسکار دین کې فبایعهن بیعت سره کا واستغفر لهن الله بخنو غړل دل پر الله نه یقینا الله بخنه کوونکې دی او رحم کوونکې دی یا ایه الذین آمنوا عرب دال الامخ مرزون دی يهود د موالات نه پیدا شوی دا غي دوستانه نه موالات سره مکوي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا اولاد تولوا دوستانه مکوي قوم دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړي الله په دیوانه قد یئسوا فتاخیر سره د انعام د شوی دی من الاخرته د اخرت نه کما یسل کفار کسرنګ چې نو امید دي کافرو من اصحاب القبور من بعدهم درا پورته کېدل د دینا من اصحاب القبور من درا پورته کېدل د قبرونو والانا د دوباره جون قبرونو والانا